د بلخ ولایت مرستیال والي او یو شمېر نورو مسؤلینو په مزار شریف ښار کې د پراختیایي پروژو د پلي کېدو له بهیر څخه لیدنه او څارنه وکړه او د لومړۍ ناحیې اړوند سیمه کې روانې ساختماني چارې له نږدې د کتلو ترڅنګ یې د دا ډول پراختیایي پروژو د جوړولو له امله خوښي څرګنده کړه. شهروالی که است ما خیلی چه استقبال میکنیم، چرا که و چندین پروژه که است ما خودم صحنه بودیم که افتتاح شدن در پایه تکمیل در بهره برداری استفاده شدن واقعیت و بازم شما نو یادآوری کردین که زیر کار است و بازم آینده ولی خیلی در یک سال و دو سال پیش کده امسال میبینی که کار شهروالی در شهر خیلی پیش رفته. در سرکای بعض سرکا قطع شده، بعض سرکا کانکریت شده و بعض سرکا جغل شده رئیس و بازم که است و همیشه ورسترش بعض چیزا را بعض سرکا را کار کرده رئیس. دغه رغنیزه پروژه د مزار شریف ښار د لومړۍ ناحیې اړوند 1.5 کیلومتر دو سرکه او ترمنځ یې ګلدانونه پکې شامل دي چې عملاً یې کار په چټکۍ سره روان دی. د دې پروژې د سرته رسونې مسؤل وویل چې د ورسپارل شوو سپارښتنو پر اساس به د یادې پروژې د جوړېدو چارې په معیاري ډول ترسره کوي چې دمګړۍ یې په څو برخو کې د جوړېدو چارې روانې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا پروژه به د ټاکل شوي مهالویش څخه مخکې بشپړه شي. در حدود 127 نفر پرسنل داریم کاری شب و روزی، 127 نفر کارگر داریم و دیگه انجینرها تقریبا داریم، یک تیم انجینری داریم که بسیار با معیارهای بالا کار میکنن. اگر 6 ماهی ها برای ما میاد دادن انشاءالله ما رحمان ما در 3.5 ماه در 4 ماه خلاص میکنیم. د یادونې وړ ده چې د بلخ استانبول ساختماني شرکت له شاوخوا 10 کلونو راهیسې د مزار شریف له ښاروالۍ سره په ګډه د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې پراختیایي پروژې پلي کوي چې یاد شرکت په دې برخه کې له غوره تجربو څخه برخمن دی.